السلام علیکم ورحمت الله. زمونږ ګران افغانانو او د هغه افغانان چې بالخصوص د وطن نه خارج دي، کم ټو چوچال. یو موږ دلته راغلي چې خوري دې خطا کړه. واو، غره ته خیجو د خیر. وای دا چې یو ملګرو داسې زیاته راختلی یم چې اوس نه پورته تلی شم او نه بیرته کته تلی شم. دا چې یو مارو به ورکړه، زه یې سخت ویرولم. دا د وچې مار دی هو که چې نه، ټک درکړي که نه چې ټک درکړي پک ته راوځي. مدیر چوچال هغه ځای دی چې د مزار او د قندوز ترمنځ د ارګنک په لاره کې یو د غره ساحه ده چې تاسو یې په ویډیوګانو کې وګورئ. نن موږ دلته راغلي یو د ویډیوګانو جوړولو دپاره، ستاسو دپاره، ستاسو په خاطر به دلته ویډیوګانې جوړو. او بالخصوص خاصه مننه د رحمان بابا کلینیک نه، د هغوی د مدیر نه او د هغوی د ټولو پرسونل نه چې موږ حمایت کوي او موږ دلته راغلي او ویډیوګانې جوړو. شیخ دا ګوره شوخ سپینګیری دی، شوخ سپینګیری دا خو یې دی که نه. دا چېرته راغلی؟ را منډې مې والې، ما چې دا مخلص چېرته تللی، داسې منډې وه داسې منډې وه. یو وخت کې مې چې د غونډۍ نه پاس وکتل، دلته تاسو ناست یې لګیا ویډیو کوئ، ما ویلې باور باندې کوم. نه خو تا هلته ویلې چې زه به دې سره لږ ترموز مرموز راوړم، تاسو ساحه وګورئ چې کوم لوکیشن ښه دی. موږ بره راوختلو بابله لار باندې. ډېره ښه ځای، ډېر ارام ځای، ډېره په مینه ځای. یو خبره ده چې دا پستې پخې وې او خوړلی مې، نو بیا به یې بل خوند کړی. دا دې وخته به بیا راشو، اوس کوم ځای ولیدو. خو تاسو ته وایم درنو او خاصو مینهوالو، خوږو لیدونکو، دغه ځای ته به خامخا راځئ. وطن ډېر ښکلی دی، جنت افغانستان دی. بلکل جنت افغانستان. بس تاسو موږ سره اوسئ، موږ به در باندې ښایسته ښایسته منظرې وګورو او د دې نه بعد به بیا زموږ ډرامې هم وګورئ. له موږ سره اوسئ. حرکت کې که نه. واو، غره ته خیجو د خیره. وای دا چې یو شاوپرک و، ته وایې که زمری یم. مار که زمری راغی. د شاوپرک نه دونه خیز و. یاره باور وکړه، زمرو ته ورشي. ډېره لاره مو ووهله که نه. ای د ارګنک نه دې خوا تقریبا 2 ساعته لار شو. هو که نه. هغه څنګه ووایې د پاکې نه پاکې نه پلیته خیره. دا ډرامه هم جوړه نه کړله. دا غر ته وګوره، غر ته انډیواله غر طرف ته ویډیو وخېجوه. وای کومه ده شکولي ده؟ هو که نه. ته ښایي به لاره روانې. وای وای کم هاي هذا قدا دغه دې زمری. هو دا وګورئ که نه،
هایت ماشاءالله ها 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 وګورئ کنه هغه ځوانان وګورئ هایت نامه خدای مدیره چیرته روانې شال غره کې باندې کیسکو روح ته راغلی یم ها دلته یو شي ته چوکري وایي ودي هغه ونې پیدا کړو پاڼې هم نه لري او پستو ته وګوره هغه ونه ګورې موږ وخت کې ته لاړې کامل ته سره ملګرو داسې ځای ته راختلی یم چې اوس نه پورته تللی شم او نه بیرته کته تللی شم حیران پاتې یم چې څه وکړم مجاهد نوراني خو بیخي لاندې پاتې دی ویې ګورې هلکه راځه که نه چې یې ویلې ولا وروره نو مونږ خو دومره راوختلو دا هغلته وګورئ مدیر وګوره هغومره تلی دی سره د ترموزه او جاوید خو بیخي هغه سر ته ختلی دی چوکریش کوئ وش کوئ وش کوئ د غره ته راختلي ملګرو داسې خو وګورئ یو دید واچوئ بل یاز د خدای د کم ځای نه راوختلو اوس کته کېدل سپلی خوله شوي دي پو کې همداسې کېږي پو کې خویږي داسې قطیږي تللی نه شو خو زه توکل په خدای ملګرو دعا راته کوئ چې په خیر سره ښکته شم ګنې دا ډرامې به بیا تاسو ته څوک جوړوي یا الله خیر را پېښ کړي خدای خیر را پېښ کړي بیخي د خپې ځای نشته په داسې لار راغلي او که داسې شم هیته خدای څنګه که هیته هیته دا 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 وای وای هله ټوکې ټوکې نه کوم په رښتیا وایم وای 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 راټینګ نه کړي راټینګ نه کړي خدا بریک هم کار نه کوي دا ډېر خطرناک ځای دی مجاهده سپلی خوله شوي دي وروره او خویږي قطیږي خپو کې او که دې نه وم لیدلې بیا به د ډرامو کې زمونږ د پلار او د نیکه او دغه ویمه د انډیوال نقش څوک کوي د غره هغه څوکې ته ختلي وو نه چوکري ته وګورئ خیر محمد چوکري ځان سره راوړه دغه دی جاوید هم را روان دی ترموز یې لاس کې نیولی دی ښه چکر هم ووهه داسې خیر محمده رښتیا وایه خوند دې وکړه که نه په تېره تېره مدیر صاحب تا خو سم شی را بار کړی دی ډېر خوندور شی دی دې نه به اشک یې د خیره د خیر عشق کې بچي دا چای هم بس دی انډیواله جاوید هم چې راځي ستا برکت کو وضو به د خیره او زو د خیره راځئ حرکت کوي د خیره راځئ راځئ حرکت کوي هی نامه خدای غره ته ختلي وو د کته کېدو چل نه راتو اوس دا د راکت هم شولو د خیره سره هغه د موټر ته راورسېدلو نه نه انشاءالله چا نه ترموز داسې خطا کړو لاندې ښه نه خوند کوي پیالې مې زه خطا ته ځان داسې واچوې ملاغونه وایي څنګه خوند کوي دا ځای دی وایي نه خوږېږه تر هغه ځایه همداسې کړو کړو اوهو مارو باور وکړه مار دی مار ولا مارو مارو او که نه مارو وی ډار کلو ولا
بلا و برکت نه و مجاهد چی و مارو باور زی سخوی رو ولا ما دوچ مار دی او کنه تک در کی کنه چې ټک در کی تک در کی پک دروز مدیر او خو نه چی چلی ډار نه شان نه یاره زه سخت وډار شوم په حقیقت کې ملګرو بلا و برکت نه و زما خواته ولاړو ما د مار خواته ولاړو مو بس خدای چې زره مو ورته فکر شو او مارم زمونږ نه ډېرې ړوندوکې و لاړو وتښتېدو مار اخوا منډې وال مار اخوا لاړو خو مونږ زه سخت وډار کړم اوله دواړه کامیاب مار هم کامیاب شو مونږ کوشش کوله چې مال ونیسو تا ونیسو ته خو زمونږ نه مخکې وتښتېدې ته خو زمونږ نه مخکې وتښتېدې دا اوس یې خالي خپې ته داسې کړلی دوه ګزه خیزي وو خپل ځای ته بېرته راورسېدو خپل ځای ته راورسېدلو د خیره سره دمه به شو خلاص شوی دا شوي دي خلاص دي نو اوبه شته موټر کې دي اوبه موټر کې شته دی هو نه اوبه شته دی مدیر صاحب خو ماشاءالله ډېر فعاله سړی دی اوبه یې راغستې دي ښه پرېمانه وراره جانه ورشي یو بوتل اوبه راوړه په منډه یو دوه بوتله دا چیرې کې ماما دا وېسته موټر کې کېده موټر هغه سر ته ختلی ها مدیره غلا راغلی یو د چوچال غره ته چوچال غره ته راغلی یو بس شیدو چای مو کړی دی او ډېر یو خوندور ځای دی داسې دا خوندور د پستې درختې دي د جاوید غوندې خوندور د پستو درختو ته خوندور دي راغلی یو نو ډېر یو د ښکلا ځای دی د جاوید ککره په کیلو سخت کاري ماشاءالله ماشاءالله د چیچال غر او تورې چې هغه هم د قندوز نه هم ځان سره راوړي دي ما یو شاټ وکړ داسې یو ځای ډېره خوندور ځای ډېره ښه ځای او دغه چای سره ډېره خوند یې وکړو په ولاړه باندې خلک چې نه څکي زه ناست یم دا سپری جوړ کوم ځان ته ټول نه دي نو او کنه معلومونځ کو کنه دا وګوره څه دې وکړه او داس مې وکړه او داس ها په مدني اوبو یاره ډېر بلای باور وکړه په مدني اوبو یو داس نه خو داسې د نه پیدا کېږي دشته ده اوس یو خوا مې پاتې یو پښه پاتې یو وخت پې پاتې ده او نور اوبه به مونږ قید کړي دي د دې یوې خیرې ته مو ووایي یو وخت به ووایه نور اوبه ورکې نه بس دی نور نه ورکوم نور بس دی هو کنه ځکه چای باندې یې وینځه چای باندې چای هم نه کېږي که نه ول نه مجبور یو چې دا یو خپل بله مو وینځم په چای باندې یې وکړه نه کېږي زه لږ ګزاره به وکړي را سره خیر صحیح دی ځه وکړه او داسې وکړه مونږ د کور نه په اوداسه راغلي ته خو سپین ږیری او داسې نه ټینګېږي او دی دی وراره څنګه یې چېرته راغلی چل چوچال ته چوچال غر دی دلته چیا کې شو ډرامې جوړې او دقسې وایه که نه او چیا پخې نور بیا چپل استه چې راتاوسي د چوچال غر دی دا چې د هګۍ او د غوښې داشي ده اوهو ګډ واړه دا خوندوره ده او ماشاءالله ماشاءالله دا خو هغه کله کله چې په یوټیوبونو کې هغه خوراکونه ګوره هغه هګۍ چې پکې پرتې څو رقمه خوراک پکوي سو دا ګوره دا هګۍ دي نخود دي او غوښه ده دا غوښه ده دا داسې یو میکس داشي ده چې ډېر یو خوندور او په زړه پورې خوراک دی دا او چای دې ورسره د شیدو چای چای هم راوړی د دی شیدو کړک چای چای دی او کړک چای څونه ښه په چوپ ولاړه ده یو شی صبر وکړه ورکه دې کړل رانه اوه لاړ
څه شو ورکه شوله ماده تیزه دی سره کوم زغلی راغلی کمرې کې ورسه پسې نه دا دشمنان دي مړه یې کړم